د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو وزیرانو لسمه غونډه د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي امارت د استازي له شتون پرته پیل شوه. دا غونډه د طبیعي پیښو د خطر کمولو په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په موخه ترسره شوه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سره له دې چې د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو لخوا په اسلام آباد کې د طبیعي پیښو په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره رسمي بلنه ترلاسه شوې، خو له اړینو ارزونو وروسته پرېکړه وشوه چې د اسلامي امارت پلاوی به په غونډه کې ګډون ونه کړي. اصول بین‌المللی هم ایجاب میکند که شورای اشتراک کننده منفعت خود در نظر میگیره، نظر خود، پیشنهاد خود و در اجندا قبلا درج میباشه و اجندا شریک میشه. اگر چنین نباشه فعلا در سازمان ایکو در اسلام آباد برگزار میشه، عدم اشتراک نماینده افغانستان یا امارت اسلامی به نظر ما اگر منافع افغانستان باشه خوب است که اشتراک نکنه. افغانستان के हवाले से जो बात की है د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې افغانستان زموږ ګاونډی هیواد دی، خو له بده مرغه نه تیر او نه هم اوسنی حکومت زموږ د میلمه پالنې ستاینه کړې ده. ښاغلي شریف زیاته کړې چې د دوحې په تړون کې راغلي چې د افغانستان خاوره به د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي، خو افغان حکومت دا تړون نه دی عملي کړی. फिर जब मजबूरन दिन रात वो हमारे भाइयों को शहीद कर रहे थे, उस दिन पर हमने उनको एक کله چې دوی زموږ ورونه شپه او ورځ شهیدان کول، موږ پر دوی برید وکړ تر څو هغوی ته درس ورکړو. له هغه وروسته غونډې وشوې او هېڅ یې ونه موندل. موږ یوازې یوه غوښتنه درلوده او موږ ورته ویل چې د پولې اخوا ترهګره ډله مهمه نه ده چې دا ټي ټي پي وي یا بیل ای د بلوچ بلتونپاله یا د هند ملاتړي ډلې د دوی مخه ونیسي. له بده مرغه دوی کومه جدي ژمنه ونه کړه. په پایله کې سوداګر او ترانزیت په بشپړ ډول ودرول شو، کوم چې باید نه وای شوی، خو پاکستان یې مجبور کړ. صدر اعظم پاکستان اگر اظهارات میکنه باید اسناد را ارائه بکنه که از خاک افغانستان بالای مناطقی که خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان است آغاز انجام می شود. افغانستان به تعهد خود وفا کرده، تا هنوز وفادار است و در آینده وفادار خواهد ماند که خاک خودشان علیه دیگران استعمال نشود. ولی ما از پاکستان ایران می خواهیم که خاک شما باید علیه ما استفاده نشود. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ وویل چې افغان حکومت په پاکستان کې سوله غواړي او زیاته کړې چې کابل نه غواړي د افغانستان او پاکستان خاوره د یو بل پر ضد وکارول شي. د کورنیو چارو وزیر په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره له خلکو وغوښتل او ټینګار وکړ چې د تیرو 2 لسیزو راهیسې پاتې ستونزې باید د جرګې او خبرو اترو له لارې حل شي. افغانستان خدای پاک د 500 کالو بدبختۍ نه مشکلات نه خدای پاک او یو د راحت او د امن ساته خدای پاک روبوسو، خدای یو نعمت ورکړه، امنیت خدای پاک برحال کو. موږ دا غواړو چې پاکستان د موږ اسلامي ګاونډي ورور هیواد دی، هغه د پوره موږ دا امن غواړو چې خدای پاک دلته په دې کوم داسې اسلامي اخواتي امن خدای پاک روالي دغه د موږ نه دی ته ستونزه ونه رسېږي، دی نه موږ ته ستونزه ونه رسېږي. د حل پوره دا وطن د مرکې وطن دی، د جرګې وطن دی. همیش چې پرېکړې فیصلې شوي دي، خو په جنګ کې خپل غیرت کړی دی، خپل میدان مو ساتلی دی، خو په مرکه او جرګه کې چې کوم دی موږ الحمدلله چا نه کمزوري نه یو، پیاوړي یو. غواړو به کوشش وکړو چې دا مشکلات ستونزې په جرګه او په مرکه حل کړي. دا ټول په داسې حال کې ده چې دوشنبې په ورځ د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځي رژیم ځواکونو له اسلامي امارت ځواکونو سره یو ځل بیا ونښتل.